شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید شوی او ټي ټي پي په پېښور کې د پولیسو د وژلو ذمهواري ومنله. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا آرامې سیمې شمالي وزیرستان کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو په کاروان ځانمرګی برید شوی. د سرچینو په وینا په برید کې 15 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او 2 نور ځایي کسان هم وژل شوي دي. بلوط ته تحریک طالبان پاکستان په پېښور کې په پولیسو د برید ذمهواري منلې ده. په دغه برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او 3 نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیس او په سیمه کې امنیتي سرچینو تایید کړي چې د غلام خان صدګۍ په علاقه کې ځانمرګی بارودي موټر د پاکستان پوځي کاروان سره له ټکر وروسته چاودنه کړې. د برید ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې، نه د پاکستان پوځ په رسمي ډول د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه رسنیو ته څه ویلي دي. خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض دفتر چارواکي وایي تر چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو ټوله سیمه په واک کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. بلوط ته تېره شپه د پېښور په ډبرې پولیسو په ګشتي موټر نامعلومو وسلوالو ډزې کړي چې د سب انسپکټر په ګډون پکې 4 پولیس اهلکار ژوبل شوي وو. نن سهار د ډبرې پولیس تڼۍ یو چارواکي رسنیو ته تایید کړه چې ژوبل شوي یو اهلکار په روغتون کې ساه ورکړه. ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په پولیسو د برید ذمهواري منلې او د 2 پولیسو د وژلو دعوه یې کړې ده. په شمالي وزیرستان کې په پاکستاني پوځ د ځانمرګي بریدونو لړۍ د تیر کال د مې د میاشتې نه یو ور بیا پیل شوې چې تر مخه یې سږ کال 15 او تیر کال نه ځانمرګي بریدونه شوي وو.